د حضرت علی رضی الله عنه نه یو کس پوښتنه وکړه: حسد یا کینه څه ته وایي او د کوونکو سره یې کومه تګلاره غوره کړم؟ حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل: که څوک له تا نه سوځي یا کینه کوي، هغه ته قار نه د هغه قدر وکړه، ځکه دا د هغه خلکو څخه دي چې تا د خپل ځان نه بهتره بولي، او د کینه کوونکو دپاره همدومره سزا بس ده چې ته کله خوشحال یې هغه غمجن او خفه کیږي. او دا هم په یاد ولره که ته له چا سره نیکي وکړې او هغه بدل په بدو درکړي، نو پوه شه چې ستا نیکي د الله تعالی په وړاندې قبوله شوې، او کله چې د دوستان په خلاف شي نو پوه شه چې ته په سمه لار روان یې. که ته صحیح او ریښتینی یې نو د هیڅ شي ثابتولو ضرورت نشته، وخت به پخپله ستا ګواهي ورکوي. السلام علیکم.